بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکي دی. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام میم الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دی، داغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغلی دی او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو. د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې دي. اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبلولنا انکار کړي هغوی ته یقینا سخت سزا ملاويږي. الله د لوی طاقت مالک دی او د بدای بدله ورکون کې دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بشکا د ځمکې او د اسمان یو څیز د الله نه پټ نه دی. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا هم هغه دی چې ستاسو شکلونه ستاسو د مایندو په خېټو کې هغه سي جوړوي چې څنګه یې خوښشي. دغه زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اے نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړي دی. په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه دي، یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات د کوم خلکو په ځړونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهات پسې لګېدلې وي او داغه د معنی بدلولو کوشش کوي، حالکه داغه په حقيقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهیږي. او کم خلک چې پاکو عالمان دي هغه وایي چې زمونږه په دې باندې ایمان دی، دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. او رښتیا خبره دادا چې صرف عقلمند خلک د یو څیز نه صحیح سبق اخلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هغوی د الله نه دعا غواړي چې اے زمونږ پروردګارا
هر کله چې تا مونږ په نیغ لار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږ زړونه کاږه نکړي مونږ ته د خپل خزانه نه رحمت راو بخا زکه چې هم ته په حقیقت کې بخون کې ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اے ربا بشکا چې ته را جمع کون کې یې دې ټول خلق لرا په داسې ورځ چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب کم خلق چې د کفر په لار روان شوي دي د الله په مقابله کې با نه داوی خپل مال پکار راشي او نه اولاد هغوی به د دوزخ خشاک وي داوی با هغه سي انجام وي لکه څنګه چې د فرعون د ملګرو او داوی نه د مخکینو نافرمانو خلقو شوي دي چې هغوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی د خپل ګناهونو په وجه راونیول او حق داده چې الله سخت سزا ورکوونکی دی قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستاسو دعوت نه انکار کړي دي هغه ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې با غلیبه وکړي شي او دوزخ ته به وشړل شي او دوزخ ډیر خراب ځای دی د استوګړي قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هاغه دوړلې چې په بدر کې د یو بل سره او جنگیدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نخوا یو ډله د الله په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو وا کتونکو د سر پستر ګلی دلا چې د کافرانو دلا د مؤمنانو د ډلې نه دوچند ده خو د نتیجې نه دا ثابت شوه چې الله چاله اوغاړي هغه لفتح او امداد ورکوي د سترګو د خاوندانو د پاره پدې کې ډېر عبرت پټ پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو د پاره زړه غختون کی سيزونه لکه خزي اولاد د سروس پینو خزانه نخدار خولیا سنا ساروی او د فصل زمکی ډېر خسته جوړ کړي شوی دي خدا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی په حقیقت کې چې کوم هم مقام دی هغه د الله سره دی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله
والله بصير بالعباد. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې آیا زدرتا او خیم چې دغه نه زیات بهتر څه دی دا دی چې کوم خلکو د تقوا لار اختیار کړه دا غوي د پاره تخپل رب سره باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي هلته به غوي ته همیشه ژوند حاصل وي پاکي بیبيانی با دا غوي ملګری وي او د الله رضا به ورته حاصل وي. الله د خپل بندگانو په هر حرکت جوور نظر لري. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلق دي چې وایي چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړو زمونږ خطاګانی معاف کړه او مونږه د دوزخ د اور نه بچ کړه. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. دا خلق صبر کوونکي دي رښتینی دي فرما بردار او سخیان دي او د شپې په آخري وختونو کې د الله نه د بخانه دعاګانې غواړي. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله په خپل گواہی کړی دا چې داغونه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او دا گواہی فرښتو او عالمانو هم کړی دا هغه په انصاف باندې قائم دی واقعي داغه زبردست حکیم نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دا الله بنز دین صرف اسلام دی. د دې دین علاوه چې کمی مختلفي طریقې هغه خلکو اختیار کړي چاله چې کتاب ورکړي شوی وو نو دا غوي د دې مختلفو طریقو اختیارول وجه د دینه بغیر بل هیڅ نه و چې هغه د علم راتلو نه رستو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغستلو کې د الله سو وخت نه لګي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس کو چری تاسو سره داخلك جګړې کوي نو تو ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلې ده نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تاسو کړئ نو کو غاړه کې خودلا نو نیغه صحیح لاري بیا مونډلا او کو دا غینه مخواړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری وا وړاندې الله په خپل د خپلو بندگانو معاملاتو ته ګوري. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بشکا کم خلق چې د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او دغه پیغمبران په ناحق وجني
او د خدای په مخلوق کې هغه خلق وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو لپاره را پاسي هغوی ته د دردناک سزا زیره واوروا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین دا هغه خلق دي چې په دنیا او په آخرت دوانو کې عملونه ضایع شول او داوی مددگار هیڅوک نشته ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدو چې کوم خلکو ته د کتاب د علم نه څه حصہ ملاو شوی دا غوی حال څه دی هغوی چې کله د الله کتاب ته د دې لپاره راو بلل شي چې هغه د غوی په منځ کې فیصله وکړي نو په غوی کې یو ډله د هغه نه څنګه کوي او فیصله ته دراتلو نه مخ اړوي ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون دوی داسې کار زکه کوي چې دوی وایي چې د دوزخ ور خو به مونږ پوری لګي هم نه او که د دوزخ سزا راته میلاویږي هم نو بس هغه به یو څو ورځې وي هغوی چې کومې غلطي عقیدې د ځان نه جوړې کړې دي دغه عقیدو هغوی د خپل دین په معاملې کې تیرستلې دي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون خصو حال بوي داوي کله چې مونږه هغوی په هغه ورځ را جمع کړو چې دا غیر اتل یقیني دي په هغه ورځ به هر سړی ته داغه د ګټي بدله پوره ورکړي شي او په هیڅ به ظلم نکېږي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اے نبی صلی الله علیه وسلم هوایا اے الله د بادشاہي مالکا ته چې چاته حکومت ورکول غواړي نو هغه ته ورکوي او د چانه چې حکومت اغستل غواړي نو داغونه اخلي او عزت ورکوي هغه چاله چې ته غواړي او ذلیل کوي هغه څوک چې ته غواړي خیر ستا په اختیار کې دی بشکا ته په هر څه قادر یې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شپه په ورځ کې نه نواسه او ورځ په شپه کې د سا والا سیزنا د بیسا سیز راو باسه او د بیسا والا سیزنا د سا والا سیز او به حساب رزق ورکوي هغه چاله چستا خوخشي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
مؤمنان دي د ایمان والاونه بغیر کافران ځان لملګری او دوستان هرگز نه جوړوي. څوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. هو دا معاف دي چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو د پاره په ظاهر د غسیکار وکړي، خو الله تاسو د خپل ځان نه يروي او تاسو هم هغه ته واپس تلل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق خبردار کړه چې تاسو په ځړونو کې سدي هغه تاسو پټوي او کوخکار کوي، په هر حال کې هغه الله ته معلوم دي. د ځمکې او د اسمان هیڅ څه دغه د علم نه بهر نه دی او دغه اقتدار په هر څه باندې خور دی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هاغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس با د خپل عملونو میوه حاضر بیا مومي، که خی کړی وي او که بد. په هغه ورځ با سړی دا آرزو کړي چې افسوس دا ورځ زمانه ډېر لري وي. الله تاسو د خپل ځان نه يروي او هغه د خپل بندگانو ډېر خیر خوا دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې چری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما پسې روان شئ. الله بس تاسو سره مینه وکړي او تاسو ګناهونه به وبخي، هغه ډېر بخونکې او رحم کوونکې دی. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هغوی ته وایا چې د الله او د رسول حکمونه اومني، نو کو هغوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکن نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله جل جلاله آدم او نوح او آل ابراهيم او آل عمران د دنیا په نور خلق باندې د خپل رسالت د پاره غوړه کړی وو. ذریه بعضها من بعض والله سميع عليم. دا د یوې سلسله خلق وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوی وو. الله هر څه اوري او د هر څه خبر دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هغه په هغه وخت کې اوریدل کله چې دا عمران خزي دا خبره کوله چې اے زما ربا کم بچی چې زما په ګېډه کې دی زه هغه تا نظر کوم، هغه بستا د کار د پاره وقفي، زما دا نظرانه قبول کړه، تو اوریدونکې او په هر څه پوهې. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني
إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله د هغې جنې پیدا شوه نو وی ویل چې زما ربا دا خو می جنې وشوه، حالکه چې داغه څه شوی وو هغه الله ته معلوم وو او هلک د جنې پشان نوي. خیر ما د دې نوم مریم کې خودو او زدا او د دې اولاد د رټل شوی شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې ورکوم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اخر دا چې دغه رب دغه جنای په خوشالۍ سره قبول کړه او ډیره خیلو یکړه او زکریا یې دغه سرپرست کړو. زکریا چې با کلا غیلا محراب ته ورننوتو نو دغه سره به سینه سید خوراک څخه سامان موندو. تپوس به تری وکړو چې مریم دا رزق تعالی د کوم ځای نه راغی؟ هغه به جواب ورکړو چې د الله د طرف نه راغلی دی. الله چې چاله وغواړي نو به حساب رزق ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. چې دا حالي ولیدو نو زکریا خپل رب ته आवाज وکړو چې اے ربا په خپل قدرت سره مال نیک اولاد راکړه، هم ته دعا اوریدونکې یې. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. په جواب کې ورته فرښتو आवाज وکړو په دا حال کې چې هغه په محراب کې ولاړ وو او مونږ کوو چې الله تعالی د یحیی بچي زیری درکوي. هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکی په حیثیت سره راځي. په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي، خپل ځان به په قابو کې ساتونکی وي، نبی بوي او په نیکانو صالحانو کې بشمار وي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا اویل چې ربا زما کرب حالت د کم ځای نه وشي، زه خو په خپل ډیر بوډا شویم او خزم شنډه ده. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي، الله چې زغواړي هغه کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هغه ارز وکړو چې ربا زما د پاره سنخه مقرر کړه. ورته ویل چې
نه خدادا چې تبا د دریو ورځې پوري د خلکو سره د اشارو نه بغیر نوري خبرې اترې نه کوي په دې دوران کې خپل رب ډېر ډېر یادوا او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیا هغه وخت راغی چې مریم له فرښتې راغله او ورته وویل چې اے مریم ته الله غوړه کړې او پاکه وساتلې او د ټول دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت د پاره خوخه کړې يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه هغه ته سجدي کوا او څوک چې الله ته ټټې دن کی وی داغو سره ته هم ټټېګا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درخایو کینینو ته په هغه وخت کې حاضر نه وي کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض د پاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست بسوک شي او نه ته په هغه وخت حاضر وي کله چې دا غوي په مینس کې جګړه وا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين او سبخچی فرښتو اویل اے مریم الله تعالی د خپل فرمان زیری درکوي داغه نوم با مسیح عیسی زوی د مریم وی په دنیا او په آخرت کې با عزتمند وی الله تبا په نزدو خلقو کې وی د خلقو سره با په زانګو کې خبري کوي او په ډیر عمر کې هم او هغه با یو صالح انسان وی قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون د دې پاوري دوسرا حضرت مریم اویل اے پروردگارا زما با بچي څنګه وشي مال خو چا لاس قدرلا هم نه دی راوړې جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي الله چې سغواړي هغه پیدا کوي هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشا نو هغه اوشي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فرښتو بیا خپل خبره شروع کړه او الله با هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي د تورات او د انجیل علم ورته وخی
او د بنی اسرائیلو د پاره به خپل رسول مقرر کړي او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیلو ته راغی نو وی ویل ما تاسو د رب د طرفنا تاسو لا یو نخ راوړی دا زستاسو په مخ کې د خټینا مارغو پشان یو شکل جوړوم او پاغي کې پوکې کوم نو داغینا د الله په حکم سره مارغه جوړیږي زید الله په حکم مورزادي رون او د برګي مریض یا جزامي چې د لاس په ګوتی ریږي روغوم او مړی ژوندې کوم زه تاسو ته خبر درکوم د هغه سيزونو چې تاسو یې خورئ او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوي په دې کې تاسو د پاره کافی نه خدا که تاسو ایمان راوړونکي یې ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون کم تعلیم او هدایات چې زما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زداغه تصدیق کوونکې يم او د دې لپاره راغلی يم چې تاسو د لپاره ځینې هغه سيزونه حلال کړم کم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي ګورئ ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا نخرا ولیدا نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بشکا الله زما رب هم دے او ستاسو رب هم دے نو صرف داغه د بندګۍ په لار روان شي دا نیغ لار دا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون کله چې عیسی علی السلام ته محسوس شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار تمایل دي نو وی ویل چې څوک د الله په لار کې زما مددګاران کیږي حواریان جواب ورکړو چې مونږه د الله مددګاران یو مونږ په الله ایمان راوړې دي ته په دې خبره گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یعنی د الله حکم ته غاړه کې خودن کیو ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اے ربا کم فرمان چې تا نازل کړي دي هغه مونږه اومنلو او د رسول پیروي مو قبول کړه زمونږ نوم په گواهی کوونکو کې اولیکا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بیا بنی اسرائیلو د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون هم دغه خو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله اویل چې اے عیسی اوس بزتا واپس خلم او تا بخپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړی دی داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه با تا پاکوم او پتا پسی درتلون کی خلق با د قیامت پوری په هغه خلق باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړي دي بیا به تاسو ټول اخر مان راځي
په هغه وخت کې به تاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کومو کې چې تاسو په منځ کې اختلاف دی. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. کم خلق چې د کفر او د انکار په لار روان شوي دي هغوی لبا په دنیا او آخرت دوانو کې سخت سزا ورکوم او هیڅوک به داغوی مددگار نوي. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. او کم خلق چې د ایمان او د نیک عمل په لار روان شوي دي هغوی لبا خپل بدله پوره ورکړي شي او خپه شي چې الله ظالمان خلق نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه دي او د حکمت نه ډکي تذکری دي چې مونږه تا ته اورو. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. دا الله په نس د عیسی علی السلام مثال د آدم علی السلام په شان دی چې کله هغه الله د خاورې نه پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې اوشا او بس هغه شو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصل حقیقت دی چې ستاسو رب د طرف نه خودلی کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږي چې په دې کې شک کوي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اوس د دې علم دراتلو نو رستو چې څوک ستاسو سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې راځي چې مونږه او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عاجزۍ سره دعا وغواړو چې څوک په دروغ وي نو په هغه دی د خدای لعنت وي. ان هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دې چې طاقت د ټول نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بیا کچری دا خلق په دې شرط باندې مقابله ته را نشي او مخ واړوي نو داغوی دا فساد نیت با صفاق کارشی او الله خو د فسادیانو په حال باندې خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو یوې داسې خبرې لراشه چې هغه زمونږه او ستاسو په منځ کې یو شان ده
هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندګي نه کوو داغه سره به څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان له رب نه جوړوي د دې دعوت د قبلولنا کو هغه مخواړو نو صفا ورته وایي چې گواهان شي چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کوونکي او حکم منونکي یو يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باره کې زمون سره جګړه ولی کوي تورات او انجیل خو د ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوی دي نو په دومره صفا خبره هم نه پوهیږئ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسو ته چې د کوم سيزونو علم وو نو پاغي کومو خبر سنو کړل اوس په هغه خبرو کې سره به سن کوي چې تاسو سره داغه هډو علم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نه يهودي وو نه عیسائی بلکې هغه یو مخیزه مسلمانو او هغه هرگز د مشرکانو نه وو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين د ابراهيم عليه السلام سره د تعلق ساتلو زیات حقدار کو څوک دی نو هغه خلک دی چې داغه پیروي کړی دا او اوس دا نبی او د منون کی د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دی الله صرف د هغه خلکو مرستيار او مددگار دی چې هغه ایمان لري ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون اے ایمان والو په اهل کتابو کې یو ډله دا غواړي چې په څه طریقه تاسو د نه غلاري نه واړوي حال دا چې په حقیقت کې هغه د خپل ځان نه سیوا بل څوک د نه غلاري نه اړوي خو هغه په دې پوهیږي نه يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون اے اهل کتابو تاسو د الله د آیاتونو نه انکار ولی کوي حالکه تاسو په خپل سترګو وینئ ګورئ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اے اهل کتابو حق لا د باطل رنگ ولی ورکوي چې شکمن شي او سره د پوهي قصدن ولی حق پټوي وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون په اهل کتابو کې یو ډلوای چې د دې نبی په منونکو باندې سنازل شوی دی په هغه باندې سحر ایمان راوړی او ماخام تری بیا انکار وکړي کې دې شي چې په دې چل د خلک د خپل ایمان نه واوړي ولا تؤمنوا
إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دغشان دا خلق پخپلو کی وایي چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاصم داغه بخشش دی چې یو چاته هغه ورکړي شي کوم څه چې تاسو ته درکړي شي وو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لې ورکوي. هغه فراخ نظر والده او په هر څه باندې پوهه دی. هغه چې د خپل رحمت لپاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډېر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کترپی باور وکړي او د مالونو یو ډېری وسره امانت کېږي نو هغه به ستا مال تا ته ادا کوي او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفه اعتبار په وکړي نو تر هغه به نه درکوي تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه. د دوی د دې اخلاقی حالت وجہ دا چې دوی وایي د امیانو په معاملې کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغه په الله پوری دروغ تړي حالکه دا هغه ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې. بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اخر ولی بداوی نه تپوس نه کیږي. هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نه انسان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوشي زکه چې پرهیزګار خلق د الله فخوي. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتشو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته. د قیامت په ورځ به الله نه دا غوي سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي بلکې دا غوي د پاره خو سخته دردناک سزا ده. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې خپل جبي داسې اړوي چې ته بوای چې دا دوی سچي وای دا ګینه د کتاب خپل عبارت دی حالکه هغه د کتاب عبارت نه وي دوی وای چې دا مونږه سوایو دا د الله د طرف نه دی حالکه هغه د الله د طرف نه نه وي دوی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دیو انسان کار هم دانه دی چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلکو توای چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی ربانی خلک جوړ شئ لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وای او نور خلکو ته هم ولوي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هغه به هیڅ کله تاسو ته دا ونه وایي چې د فرښتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي آیا دا کې دي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون او یاد کړه چې الله د پیغمبرانو نه وعده غستری دا چې نن مونږه تاسو ته کتاب او حکمت درکړې دي سبالا کچري یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخ کې نه موجود دي داغه تصدیق کوي نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان راوړئ او داغه امداد وکوي د دې وعده نه رستو چې الله تاسو کړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او په دې باندې زما د واده څنګه ذمہواری اخلي هغه وې چې آو مونږه اقرار کوو الله فرمایل خدانو تاسو گواهان اوسئ زه هم تاسو سره گوایم د دین رستو چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هم هغه فاسق دی أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اوس آیا داخلت د الله دا اطاعت طریقه پریږدي او سبله طریقه غواړي حالکه د اسمانونو او د ځمکې ټول سيزونه چار او ناچار د الله حکم منونکي یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته ټول واپس دي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
منهم ونحن له مسلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې مونږه الله منو، داغه تعلیم منو چې په مونږ باندې نازل کړي شوی دی، هغه ټولي خبرې منو چې په ابراهیم علی السلام، اسماعیل علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام په اولاد باندې نازل شوی وي، او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کم چې موسی علی السلام او عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه